د طالبانو رئیس الوزرا مخالفینو ته ویلي له عمومي عفو استفاده وکړئ او وطن ته راشئ. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د اختر د لمانځه پر مهال د خپل حکومت له مخالفینو غوښتي چې د مخالفت څخه لاس واخلي او له عمومي عفو څخه په استفادې بیرته هیواد ته راستانه شي. نن چهارشنبې په 18مه د کوچني اختر له لومړۍ ورځې سره برابره ده. نوموړي خپلو مخالفینو ته په خطاب کې ویلي اوس د اسلام او شریعت حاکمیت دی، نو خلک دې د اسلامي نظام تر سیوري لاندې په آرام او سوله ییزه فضا کې ژوند وکړي. نوموړي د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو په بندولو هم نیوکه وکړه او ویل چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د نورو هیوادونو په کورنۍ چارو کې به لاسوهنه نه کوي او د نورو هیوادونو امنیت به نه ګواښي. هغه د خپلو خبرو په دوام کې وویل که موږ او تاسو لاسونه سره ورکړو د مسلمانانو اقتصاد او ژوند به ښه شي او د کار زمینه به مو برابره شي، خو له بده مرغه چې زموږ پر هیواد کې لا هم بندیزونه دوام لري او زموږ خلک د بېوزلۍ په حال کې دي، له ستونزو سره مخ دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده د کندهار په عیدګاه جومات کې خلکو ته وینا کړې ده. نوموړي ویلي چې دوی د شریعت او د هیواد د ملي ګټو پر ضد هیڅ چاته اجازه نه ورکوي او له هیڅ چا سره په شریعت معامله نه کوي. هیبت الله ټینګار کړی چې په راتلونکي کې به د هیواد کې بشپړ اسلامي نظام رامنځته شي او د حامد کرزي او اشرف غني د واکمنۍ پر مهال وضع شوي ټول غیر شرعي قوانین به له منځه لاړ شي. ملا هیبت الله په خپلو خبرو کې ویلي چې د طالبانو د نظام ساتنه یوازې د دوی دنده نه بلکې د افغانستان د ټولو خلکو دنده ده. هغه ټینګار کړی چې خلک باید د طالبانو له نظام څخه ملاتړ وکړي او شرعي قوانین مراعات کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو له یو امتحان او مسؤلیت سره مخ دي او عام خلک باید همکاري وکړي. د طالبانو مشر زیاته کړې چې هڅه کوي د نړۍ له هیوادونو سره د خپلو خلکو د ګټو پر بنسټ تعامل وکړي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت کې چارې